نمبر 22 اور 23 آیت نمبر 11 او دا په 22 سپاره کې پارا نمبر 22 پارا نمبر 22 آیت نمبر 11 سورت نمبر 36 جو 22 سپاره اخر حصہ دا سورہ یاسین سورت نمبر 36 36 آیت نمبر 11 11 پارا نمبر 22 دوشتما انما بشک خبر دا بلنه دا تنذرو تیرا ورکوي من اغا چاہتا اتبع چی پیرویو کی الذکر د نصیحت وخشی الرحمن او اغا یریگی د رحمان بادشاہنا بالغیبی پنلی دو سرا دا قرآن کریم دا پارا او دا غینا ځان پویولو د پاره دا ضروری شرط ہے چې تا ایمان بالغیب مضبوطی او تا پزړه کې د الله نه یره هم مضبوطی بغیر د لیدو ځکه چې الله مونږ لیدل نه الله تعالی مونږ لیدل نه نو دا یره ورکول او استاد هغه پزړه کې یره پریوتل د پاره ضروری دا چې استاد الله نه یره ستا په ذهن کې راشي یره بسنګ راځي هغه باندې ځان پوي کا یره د الله تعالی تعارف سره راځي چې ته الله او پیژنې زکه چې ته ماشوم چې ناشتي او مار داسې راځي نو ماشوم مار نه یری اپ پیژندل نه دا نه خبر چې د انجام څه دی اومدارنګ یو قیمتي شعر هیره د جواهرات دي هغه ته ځکه کې خو دې ماشوم سره ناغه بس کوي به خلې ته اچي اگر په دې باندې څه پويږي نو د دې قیمت باندې باغاله پويږي چاو پیژندل شي نو د الله یرا پزړه کې ال راضي چې کله د الله تعارف حاصل شي الله پیژندل شي او د الله پیژندلو د پاره دو آیاتونه ضروری دي یو کائنات چې په دې کائناتو کې سوچو کې فکر وکي الله پیژني چې دا څومره لوی رب دی دا څومره عظیم شان رب دی دا څومره لوی پیدائش کړی دی الله تعالی او دا څنګه الله تعالی سنبال ساتلی دی ارزه او د څومره طاقتونه دي او بیا دویم آیاتونه د قران دي چې باغې کې یرا او داغه کې احکامات دي چې هغه ستاسو په ذهن کې راشي نو چې ته الله او پیژنې داغه لویواله او داغه قدر او داغه عظمت داغه جلال دا بستا په ځل کې راشي نو چې څنګه چې الله د عظمت خوند دی الله د جلال خوند دی هم د کرنګي داغه د الفاظ د جلال خوند دي زدا په تاسو باندې به اثر کوي دا بستا په ځل اثر کوي او دا به تاسو د یری باعث جوړيږي د آیتونو باندې به ان شاء الله بیا ته داسې اسانه سره نه تیریږي چې بس ټیک تا کده خبره د سود شوی د نماز لپاره خو نه خیر دی الله به معاف کی یا مثلا د پردې د نو خیر دی یا مثلا د حرام د نو خیر دی یا مثلا د نور ګناهونو د نو خیر دی بیا ځکه چې ستا په ذهن کې به الله یرا راغلی وي الله یرا براغلی وي نو الله فرمایي چې دا خو فائدہ هغه خلکو ته کوي نو چې هغه خلکو ته فائدہ کوي نو فائدہ یې څه ده فبشره نذیر ورکا هغه ته بمغفرتن د بخنه او اجر کریم او د اجر د عزتمن د بدلی اجر ورکا سوره زخرف سورت نمبر 43 سورت نمبر 43 سورت نمبر 43 آیت نمبر 43 ده سورت نمبر 43 آیت نمبر 43 پارا نمبر 25 پنځويشتمه سپارا 43 نمبر سورت او 43 نمبر آیت ته خدا آیتونه د قران اهمیت او فضیلت په بنیاد باندې چې مخکې ما درسونه کړی دي تاسو هغه بنیاد باندې نه وایم تاسو ته د احساس ذمہ داری په بنیاد باندې تاسو ته وایم ځکه چې تاسو ما سره اته د سورۃ الحمدلله سبات باور جنور شاملې شنو 40 دن شوي او بیا تاسو دلته نه چوړی نو څه خو به صحیح دلته تاسو صرف ثواب د پاره نه راغلی دا ثواب نه ده بلکې دا ذمہ داری ده الله تعالی سورہ زخرف آیت نمبر 43 او سورت نمبر 43 کی فرمائی فستمسک بس مضبوط ہونی سا مانگولے والا گوا کلک ہونی سا مضبوطی سره ہونی سا ربط جوڑ کا بالذی اغشبا دی اوحیا چې وਹੀ کړي شوی دا الیک استا طرف تا دا پرېنل دی اسنا چې دلته نه لاړ شي نو بیا قرآنی کریم بند کیو کېږي او نور دنیا کارونه کې مصروف شي بیا پرېږ دی نه او دا تا نه ډېر ټایم نه غواړي دا زما ذاتی دا تجربه ده حالانکه درسونم کو مطالعه مو ډېر زیات کو کيو سره د ورځې کم اس کم یو نیمه غنټه قرآن ته وبسي نیمه غنټه بس دا د لپاره کافي ده
دا لپاره الا دا خوش قسمته سړی ګنټه 2 غنټې 3 غنټې هغه ورکی څومره چې کمی دومره خره ځکه چې هغه ستاسو دماغ پک کولای شي څومره چې ته پک کولای شي هغه عمره ته وای یو آیت وای هغه باندې بیا چې بار بار ماته ته طریقه خودلې دا داغه ترجمه سره وایا ستاسو ان هغه باندې خپل کولاو شي بیا ځان لپاره تفسیر کې چانه پښتنه مکوا هغه جمانه پښتنه کوي زه به خپل مرزي تفسیر خیم دنه پښتنه کوي د خپل مرزي تفسیر کوي دنه کوي د خپل تفسیر په مرزي کوي او دا هر یو مصیبت دا د بل مخالفت بګو دا ما وای دا خو گمراه ولا دا خو د مودودیانو دا بل وو دا نه وای دا خو د بریلیانو دا بل وو دا د دې تور نږدې نشي دا خو دا داسي کی نه لاړ شه کتابخانه ته او کتابخانه کې تفسیرونه واړه چې کم تا آسان ملاوي شي چې هغه باندې ته آسان سره پوي دی شي اوله غراوړه چې هغه ته په ذهن کې راشي بیا هغه نورستو هغه نه بل او آسان ترين تفسیرونه زمونږ د نن سبا چې کم عربو جوړ کړی دي پښتو کې هم دي 2 جلدو کې اردو کې یو جلد کړي اردو کې بالکل یو جلد کړي هغه احسن البیان په نوم باندې دی او د حجانو تور کې دام دي دا ټول آسان ترين دي قران کریم نه هغه زیات نه دی اډور نه ولا اډو هم د کوه اړه آسان دی اردو یې آسان ده پړول یې آسان دي تعریف تفسیر ډیر نه ډیر مختصر دی هغه وستا بنیادی ځان هغه سره کولاو شي بیا هغه نورستو بشکه بیا ته بل تفسیر تلاړ شه بیا د موږ نږدې اخیری زمانه د عالمانو کې 2 تفسیرونه دي زما راي تاسو ته بداوي چې هغه 2 تفسیرونه یو د مولانا مفتی شفیع صاحب چې باغه کې مسائل دي زموږ د خلکو مسائل ډیر خوخي چیرې دا مون څنګه شو دا څنګه نشو دا هغه کې مسائل ډیر دي نو هغه بیا وګوره یو د مولانا مودودی تفهیم القرآن چې باغه کې د قرآنی کریم روح بهتري طریقې سره هغه کلاو کړي نو دا 2 تفسیرونه بتا دا ان شاء الله تعالی دریم سوال نه پیدا کوي خدا دې اولینی نه بعد اول بالکل اور کوټه کم چې د عربو چاپ کړي او دا سکه تفسیر کابلی ترجمه ده تقریبا هغه کې ډېر معمولی غونډه فرق تفسیر کابلی د افغانان پیژني دا هغه و د کې ډېر لک فرق نه کابلی چې کوم ده دا بس عثماني چې دا ناغه ډېر معمولی فرق دی ټول ناول دا اسانم دی لګم دی او دومره ښه طریقې سره خواري پکړه د الله تعالی دی هغه ته د دې درجه ورکی دومره آسان سره په لګو فکرو کې هغه معنی او هغه وضاحت کړي دي چې انسان باغې باندې حیران شي نو فستمسک نو مضبوط ونیسا کلک ونیسا دا پرې نه دی د سره ربط پرې نه دی او دې باره کې یو حدیث تاسو ته وایم بس ان شاء الله هغه تاسو د لپاره کافی وي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دا قران کریم د زړه داسې تختی لکه چې یوخه تا په یو پټی کې تړلې نه وي او پرې خو دي نو هغه ته اشاره کې نه وځي و نومدارنګ دا قران کریم ستاسو رنه به هغه اوخه نه زیات تیزی سره وځي نو دی وجنه دا مضبوطی کوي دا 19 دا کله کې چې تاسو په دماغ کې هم دا کرانګي ناس ته بیا و تاسو لاړ شي سورۃ طه سورۃ نمبر شلم سورۃ نمبر 20 سورۃ نمبر 20 شلم او آیت نمبر 113 یو سلو دیار لسم سورۃ نمبر 20 شلم سورہ طه 14 سپارے کې ده او آیت نمبر 1111 او 1113 113 113 دامن رحم آیات ته سورہ طه سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 113 113 پارہ نمبر 16 14 سپارہ سورۃ طه سورۃ نمبر 20 آیت نمبر 113 113 وکذالک اومدا غرنگی انزلناه موږ نازل کړی دی دا قرآن عربیا په عربی ژبه کې وصرفنا او موږ په بیل رنگ په بیل انداز په بیل طریقې بیان کړل فيه پدې کې من الوعید د يرولنا لکه موږ د عذاب څومره آیتونه پڑھاو کړل او د شرک باره کې الله تعالی څومره دلایل بیان کړل په بیل انداز په مختلف انداز باندې بار مواړول رنگ طریقې مې وکړل تاسو ته څه لپاره مې وکړل دا نو اوس خط متوجه کا خو ذهن صفا کا چې د عذاب آیتونه په بیل طریقې لوستل او دا خاص کر په مکی سوراتونو کې دي او دا څه لپاره ضروری دي